خپل پښتو لکه د مور ساتي، خپل حیا لکه د خور ساتي، د ښو اخلاقو نمونې شعرونو ځان له په هر کلي کې ورور ساتي. د نفرتونو نه څه نه جوړېږي، د دې جنګونو نه څه نه جوړېږي، انسانیت او سړیتوب زده کوي، د دې ظلمونو نه څه نه جوړېږي. تاسو د یو بل ویزار ولې پاتې د مینې له اظهار ولې پښتنه مینه پاکه مینه افغاني پکار ده او باچا خاني پکار ده، باچا خاني پکار ده، باچا خاني باچا خاني پکار ده، باچا خاني باچا خاني پکار ده، باچا خاني باچا خاني پکار ده، باچا خاني. پښتنو داسې خوارو زار ولي په سمه لاره شئ دې لار ولي سوچ خو موږ ته ستاسو د سوچ ترجماني پکار ده او باچا خاني پکار ده، باچا خاني پکار ده، باچا خاني باچا خاني. نورالامین تر تاسو د ناستې نه زه ځان له لږه فایده اخلم او د هغې یو بنیادي خبره مې ذهن کې درې څنګه تاسو ته ما دا کومه سندره واوروله نو دا ما هم څو ځله واورېده او تاسو په خپل هم د دې په لفظونو باندې یا په دغه کې چې کم خیال شاعر ځای کړی دی او زه هم د شعر په اسما هم ډېره ځله واورېده چې څه چل نه پوهېږم چې د کوم ځای داسې یو بدبختي راغلې ده چې مونږ ته ښه څیزونه بد ښکاره شوي او بد څیزونه راته ښه ښکاري. اوس دا چاربیته چې ما خپله د شاعر پسې څه واورېده نو داسې څه نه وه پکې خبره، خو زمونږ ځینې ملګرو دا خبره په یو داسې رنګ کې واغسته ګنې اعلان کې دا زمونږ د لارو د کوڅو زمونږ د پښتنو ته راپېښې ستونزې دي او د شاعر هغه نغمه کړي دي او د ولس د شعور په توګه باندې وړاندې کړي دي او ضرورت هم په دې وخت کې د دغې خبرو ده چې لکه دا مونږ خپل ولس ذهن ته راولو. خو نه پوهېږم نو چې دا خلک ولې څه وجه ده چې لکه دا ولې چې څوک د پښتون خبره کوي او څوک د پښتنو خبره کوي، څوک د پښتون د ستونزې خبره کوي، لکه مطلب دا د پښتون د مړ کېږي وژلې کېږي وینې د بهېږي خو نه مونږ به دا هم نه وایو. نو تاسو د خپل علمیت په رڼا کې لکه دې ته په څه نظر باندې ګوره چې څه وجه ده د دې ذهنونو هغه نفرتونه دي، هغه تریخوالی دی، یا د علم کمی دی، یا د خلک پوهه نه دي او یا یو داسې په لار باندې روان دي چې لکه دا پوهېدل ځان نه غواړي پټو سترګو باندې لکه دې د هر څه وي چې بس کېږي د مونږ به غږ نه کوو. عارف خانه زه اول خو دا خبره کوم چې په دې چاربیته کې د پښتون قام د یو ډېر لوی اتل د فکر او د هغه د فلسفې په رڼا کې خبره شوې ده او قام ته دا ویلي شوي دي چې تاسو د خپل دغه پوهان، دغه دانشور، دغه مبارز، دغه مصلح او د ازادۍ په جنګ کې ستاسو دغه نماینده د خبره واورئ او چې څنګه مخکې درته ویلي او تاسو نه دا اورېدلي او د دې حالاتو سره مخ شئ نو اوس یې واورئ چې د نورو خرابو حالاتو سره مخ نه شي. سندره چې ما کوم واورېده یا چاربیته ادا ده باچا خان، زه په باچا خان لږه خبره کوم چې باچا خان رحمت الله علیه چې کوم دی نو د پښتون تاریخ یو داسې ځانګړی نوم دی، یو داسې ځانګړې هستي ده چا چې د چا باره کې چې کوم دی نو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه، حسین احمد مدني رحمت الله علیه ویلي دي چې د ازادۍ په دغه مبارزه کې د پښتنو نماینده مونږ سره فخر افغان باچا خان دی او چا چې په خپله دا ویلي دي چې زما پیر او مرشد شیخ الهند دی. دغه باچا خان چې کوم دی نو دا داسې سړی دی، داسې هستي ده چې هغه د یو تصور پیش کړی دی، یو داسې تصور چې څنګه کانټ یو ډېر لوی فلسفي و هغه د نیک ارادې په شکل کې یو تصور پیش کړو، څنګه چې خوشحال بابا د ننګیالي په شکل کې یو تصور پیش کړی دی، څنګه چې نیټشه د سوپرمین په شکل کې یو تصور پیش کړی دی، څنګه چې علامه اقبال د مرد مومن په شکل کې یو تصور پیش کړی. نو دغه شان حضرت باچا خان رحمت الله علیه د خدای خدمتګار په شکل کې یو تصور پیش کړی دی پښتون ته چې خدای خدمتګار هغه دا وایي چې خدای خدمتګار دې ته نه وایي چې د خدای پاک خدمت کوي،
دغه دې ته وایي چې د خدای پاک د رضا کولو لپاره د خدای د مخلوق خدمت کوي او دې کې غرض ني په خدمت کې غرض ني نو په دې کې جنگ هم ني دا خدای خدمتګار چې هغه کوم پښتنو ته پیش کړی دی نو د هغې خدو حال تا ته لږ زه ویل غواړم په مختصره ټکو کې چې هغه وایي چې خدای خدمتګار او دا صرف دا نه چې هغه صرف تصور پیش کړی دی هغه په خپله هم د دغه خدای خدمتګارۍ سمبل و هغه په خپله د دې نمونه وه خدای خدمتګار به چې کوم دی هغه دا وایي دغه زما ژوند د جدوجهد کې هم دا دي د زما ژوند د جدوجهد نه علاوه که چا د هغه تقریرونه اورېدلي د هغه خبرې اورېدلي د هغه مبارزې نه خبرې او د هغه سره چې په دغه مبارزه کې کوم ملګري چې په هغې کې ډېر ستر ستر علما هم لکه د مثال په توګه باندې مولانا باچا ګل صاحب چې هغه د دیوبند فارغ او هغه په خپل لیک کې دا وایي چې باچا خان زما صرف سیاسي استاد نه دی هغه زما مرشد هم دی د دیوبند فارغ باچا صاحب مولانا عنایت الرحمن صاحب عنایت الله صاحب د تورو چې د تورو مولوي صاحب په نوم باندې یادېږي د هغه بچي اوس هم ژوندي دي څه خیالي خبره نه کوم هغه مولانا صاحب دا وایي چې زما رهبر چې کوم دی نو هغه حضرت باچا خان رحمت الله علیه مولانا ترخوي صاحب هم دا وایي دا ډېر نماینده نومونه دي زمونږ د دین بیا دا ده چې کله مونږ ګورو د باچا خان فکر ته هغه پښتون قام ته دا وایي چې لکه تاسو په خپلو کې مه جنګېږئ تاسو چې دی نو انسان سره مینه وکئ انسانیت سره مینه وکئ تاسو داسې عمل وکئ چې هغه صرف خبرې نه چې هغه داسې عمل وي چې هغه ټولنې ته انساني ټولنې ته خیر ورسوي ستا عملم او ستا خبرم هغه دا وایي چې د خپل دین صحیح ادراک ولرئ چې ستا دین دی څه شی او ستا دین تا ته څه وایي دا خبرې زه د ځان نه کوم بلکې که څوک زما ژوند او جدوجهد وګوري نو هغې ته به پته ولګي چې باچا خان رحمت الله علیه وایي چې ما د عدم تشدد فلسفه د خپل پیغمبر د خپل خوږ نبي د مکی ژوند نه زده کړې ده او هغه دا وایي چې زه داسې ریاست غواړم چې پای کې داسې حکمران وي لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې وی چې تاسو مال دوره اجرت مقرر کړئ لکه د یو مزدور سوري او تاسو که د مزدور اجرت کم نه سیوا کوي نو مال هغه مقرر کړئ ځکه چې هغه ته خپل دوستانو وي چې ته تجارت اوس نشي کولی ته به د کام سوچ کې د کام غم به کې زما مطلب دلته دا دی چې باچا خان د پښتون وطن او د پښتون تاریخ یو داسې لوی نوم دی چې هغه پښتون قام له ورورولۍ جوړې کړي دي هغه پښتون قام له عزیزولي جوړه کړې ده هغه پښتون قام ته هغه د خپل دین سره هم تړلی ساتلی دی د خپلو مقدساتو سره هم تړلی ساتلی دی او هغه یې په روحي اثر باندې هم پوه کړی دی چې د زمانې څه تقاضي دي هغه یې د خپلې خاورې سره هم تړلی دی د خپل وطن سره هم تړلی دی او د هغې لپاره د میدان کې هم ودرولی دی خو د هغه د لاس نه یې ټوپک غورځولی دی او هغه ته یې ویلي دي چې ته به جدوجهد کې په میدان کې به ولاړې خو ته به نه یو بل سره جنګ کې او نه به دا وایي چې زه دنیا سره جنګ کوم خو میدان به نه پرېږدي زما خیال دی چې څوک دا وایي چې موږ له د باچا خان په نقش قدم تلل پکار دي نو هغه خلک نن هم چې که موږ ډېر په شا لړ نه شو نو نن هم زموږ لوی لوی عالمان زموږ سیاسي عالمان د دې نه علاوه د نورو ګوندونو چې کوم لوی خلک دی نو نن هم دا خبره کوي چې پرون باچا خان دا خبره کوله چې دا د سنډګانو جنگ دی او دا د اتیانو جنگ دی او په دې جنگ کې چې کوم پښتون چې دی نو دا په کې داسې دل شي لکه د رامبیل چې امبیل ګلونه باچا خان دا ووایي چې زما عزیزانو زما پښتنو په ریکارډ موجود دي چې دا د پښتون قام جنگ نه دی دا د روس او د امریکې جنگ دی او د روس او د امریکې په دې جنگ کې زما هیڅ سویمه نه ده او دا یې ووایي چې کدی کې یو طرف ماتې وخوړه او بل بریالی شو نو د هغه نه به دنیا اور کې ودرېږي باچا خان دا وایي نن هر سړی دا خبره کوي چې باچا خان کومه خبره کوله نو هغه ټیک ده نو چې کله څوک دا وایي چې باچا خاني پکار ده یا موږ د باچا خان په شان کېدل پکار دي نو د هغه مطلب دا دی چې موږ له په خپلو کې اتفاق او اتحاد پکار دی موږ له د خپل دین صحیح ادراک پکار دی موږ له د وخت او د معروضي حالاتو په سمون باندې او په سمي باندې ځان پوهول پکار دی موږ له داسې عمل او داسې جدوجهد پکار دی چې د هغې منزل او د هغې مزل وي
او هغه زمونږ په ګټه باندې تمامېږي چې مونږ څوک بل څوک استعمال نه کړي د خپل غرض دپاره د خپل ویسټډ انټرست دپاره. که تاسو وګورئ نو چې کله هغه د نهرو ایوارډ دپاره دغه ته تلو افغانستان ته، نو هم د پاکستان پاسپورټ د هغه د یو کال هغه ختم شو، نو افغانستان ورته وایي چې زمونږ په پاسپورټ لاړ شه. هغه ورته وایي چې نه زه به د خپل ملک په پاسپورټ، الناس په افغانستان کې وایي زه به د خپل ملک په پاسپورټ ځم. بیا ورته هندوستان وایي چې تا ته د پاسپورټ ضرورت نشته، ته زمونږ رهنما یې، ته چې د ازادۍ ډېر لوی نوم یې، نو زه دا مونږ دا غواړو چې د دقسې راشي. هغه ورته وایي چې نه زه غیر قانوني سفر نه کوم. نو بیا چې دی نو د پاکستان یو سفارتکار دا لیکي چې ما مخکې چې دی نو د هغه درخواست د پاسپورټ دپاره مخکې بوته او د پاکستان پاسپورټ هغه ته جاري شو، بیا هغه لاړلو په هغې باندې. د پاکستان سره د پاکستان د آبادولو او د پاکستان د ګاونډیانو سره د خیر ورولۍ جوړولو او د پاکستان کې د پریوتو ولسونو د بیدارولو او د دوی د حق د ګټلو دپاره هغه مبارزه کړې ده. که څوک د باچا خان د ژوند نه نی خبر، که څوک د باچا خان د فکر نه نی خبر، د جدوجهد نه نی خبر او هغه خبره کوي، نو زه هغه ته دا خبره کوم چې د قرآن اصول دا دي، علماو ته پته ده چې قرآن کریم وایي چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کله چې تاسو له یو بې باوره سړی، یو فاسق سړی، یو دروغجن سړی خبر راړي، نو تاسو پای کې تحقیق کوئ. زه دا درخواست کوم چې په سوشل میډیا باندې کله څوک خپله خبره کوي، نو لومبی دی د هغې خبرې تجزیه کوي، هغه د چاڼۍ حقیقت ته او رښتیاو ته د ځان رسوي، ځکه چې دا تاریخ کیسه جوړېږي. یو دې وخت کې پښتون قام ته چې کومې ستونزې راپېښې دي، دې وخت کې د پښتون قام چې په کوم برید ولاړ دی د فنا او د بقا دا برید دی، په دې کې که پښتون قام ته د اتحاد ضرورت دی، د یووالي ضرورت دی، د جنګ نه د مخ اړولو ضرورت دی، کلام او کتاب ته د راجع کېدلو ضرورت دی. نو چې څوک دې وخت کې پښتون قام ته د دې ډېرو خبرو ضرورت دی او پکار ده چې هر پښتون پوهه پښتون هغه د یو حکیم کردار ادا کړي، په ځای له دې چې هغه د نورو قومونو په لاس کې ولوبېږي او هغه د هغې ژبه ووایي. کړی دی له ورورولي جوړه کړې ده، دی ته د یو بل د خدمت چل ښولی دی او دی ته دا هم ویلي دي چې په غلام ملک کې به آزاد سکولونه جوړول د مومندو د حاجي صاحب سره، حاجي صاحب ترنزو رحمت الله علیه سره شریکه باندې دی ته د علم لارې هم ښولي دي او د ازادۍ هم د کنې په غلام ملک کې آزاد سکول جوړول په خپله دا معنی لري چې دی ته د ازادۍ لار هم ښوله او د علم او د رڼا هم. داسې نه وه چې لکه د سر سید احمد خانې د مغربي تهذیب غلامان کول، بلکې د خپل سوچا تهذیب، د خپل سوچا اسلامي او پښتون تهذیب سره یې ولا تړون پیدا کوه، خو سوچا اسلامي دا نه چې چا په بل ځای کې جوړ کړی چې څه ته مونږ مدني اسلام و مکی اسلام و. نو که څوک هم د باچا خان په حواله باندې خبره کوي، نو د هغه به ډېره زیاته وړه خولي او په وړه خوله باندې به ډېره لویه خبره کوي او دا به د هغه دپاره ډېره د افسوس خبره او دا د پښتون قام دپاره به هم د ډېره د افسوس خبره. زه د شرم ټکه نه استعمالوم ځکه چې زما په لهجه کې او په دا کې شدت نشته، نو زه د باچا خان پیروکار یم، نو ځکه زه وایم چې دا به ډېره د افسوس خبره وي. ډېره مننه ګرانو مینوالو. دا و نورالامین یوسفزی صاحب، ستر محقق، استاد، خاص سالهنګار او په تاریخ باندې باچا خان په ژوند باندې ښه ژور نظر لرلو او تاسو څه طاقتونه دي چې هغې غواړي چې د پښتنو ترمنځ اوبه خړې کړي او په دې خړو اوبو کې ځان له میان ونیسي. باید چې موږ نظر وکړو او موږ سترګې وغړو او موږ د داسې یو شخصیت باره کې د یو داسې یو ستر مشر باره کې د یو داسې د قومي لیډر په باره کې هغه که د هر ګوند دی، زه یو د باچا خان خبره نه کوم، باید چې موږ د هغه باره کې څه خبره کوو چې اول دومره علمیت لرو چې هغه سړی وپېژنو، د هغه په باره کې تحقیق وکړو، د هغه باره کې معلومات لرو او د هغې نه پس چې یو خبره مو وکړو. زموږ باید چې د خپل بیانونه د صرف فیسبوک د لارې نه وي چې د هر کمنټس په شکل کې دي، موږ دا د علمیت په معرفت باندې او په پوهه باندې چې موږ ته دغه ادراک معلوم وي او موږ د هغې په رڼا کې بیا خبرې کوو، ولې چې موږ ټول یو وجود یو، یو خلک یو، یو وینه یو، ستونزې مو یو دي، مسلې مو یو دي، خوشحالۍ مو یو دي. خپلې خبرې په دې راټولوم چې پښتون جانان نزار شم، خدا یو عادت پکې دی، وړې وړې خبرې دشمنۍ طرف ته بیایي او ښه نیت د سړي سوری دی، نیت ښه لره خالده، بد نیت سړی په خپله تباهۍ طرف ته بیایي. د خپل کشر ورور ظریف خان سره د اجازت غواړم، ټول د الله په امر پښتنو داسې خوار وزار ولي په سمه لاره شئ دې لار ولي سوچ کې موږ ته ستاسو د سوچ ترجماني پکار ده او باچا خاني پکار ده، باچا خاني پکار